بعضی مسائل ذکر کو چې هغه داسې مختلفو وختونو کې انسان ته مخې ته راځي نو دا به زمونږ په یو موضوع باندې خبره نه وي بلکې د ځینې تعلق د جماعت سره دی د ځینې د اودس سره دی د ځینې د منځ فرض منځ سره دی د ځینې د جنازې سره دی ځینې مسائل داسې دي چې عام معاشرت کې راځي معاملاتو کې راځي تجارت وغیرہ کې راځي شروع به د عبادت نو کو الله پاک دې موږ تاسو کې د الله پاک د بندګۍ ذوق او ماده پیدا کړي هغه مسائل خو ډېر زیات دي خو بعضې عام مسائل خواره واره چې د مسائل شتا ویلی شي دغه متعلق یو څو خبرې عرض کوم یو سړی چې جمعات ته راشي او جمع ولاړی نو په جمع کې شاملېدل د دې سړي په کومه طریقه پکار ده چې وشي په سنت طریقه بسنګ دې جمع کې شامل شي نو دا یو واضحه ضرورت ده د ډېرو منځګزارو نو دا احادیثو کې راغلي دي چې کله تاسو جماعت ته راځئ جمع ولاړئ نو منډې مه وهئ مسجد ته داخل شوي جمع ولاړه وه نو د رکعت را ایسارولو دپاره یا د رکوع را ایسارولو دپاره منډې وهلو ته ضرورت نشته بلکې په خپل حالت نارمل حالت کې براشي او صف کې بزان داخل کی دا نه چې کوم ځای کې ودرېدي بلکې چې کوم ځای کې تا ته ځای ملاوېدو لکه اول صف خالی و نو اول باغه پوره کی دا نه چې رکعت د نزینو چې کوم ځای کې ودرېږي دا الله پیغمبر فرمای اذا اتیتم الصلاة والجماعة قائمة فلا تأتوها هرولة بل تأتوها وقارا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقدوا کله چې تاسو مسجد ته راشئ او جمع ولاړه وه نو په منډو مه راځئ بلکې په اطمینان باندې په قلاره باندې راشئ نو کومه حصه د مانځه چې تاسو راواړوله هغه وکئ او کومه چې د نه پاتې شوه نو بیا یې قضا راوړئ یعنې چې کله د امام نه فارغ شوې هغه رکعتونه بیا وکړه دا حکم د فرض منظم دی او دا د فرض کفایه نه د جنازي منظم دی خو لیکن جمعات کې دا حکم ډېر تاکید سره دی چې په جمعات کې منډه منع ده نور به جنازې دپاره منډې نه وهي دا حکم دواړو ته شامل دی لکه بعضې خلک که نه اشارې کوي رامنډه کوي رامنډه کوي د جنازو کې نو دې منډو ته ضرورت نشته لږ وختي راځه بیا
چې جمع کې شاملېږي د هغې طریقه داسې ده چې وبدرېږي په ولاړه به الله اکبر ووایي الله اکبر ځکه تکبیر تحریمه دپاره ودرېدل دا فرض دي قیام په منځ کې فرض دی که نه نو بس د تکبیر تحریمه مقدار کې قیام چې وشو الله اکبر دی وویلې بس بیا به رکوع ته لاړ شي بیا که رکوع ته نږدې تلې مثلا امام په رکوع کې و الله اکبر به ووایې او دویم تکبیر مو وایې او رکوع ته لاړ شه دلته بیا د رکوع دپاره تکبیر ویل ضروري نه دي ځکه تا وقفه نه ده اخیستې ایثار شوی نه بس الله اکبر خو په ولاړه ګورې دا نه چې په ټیټه ټیټه یا په منډو لکه د بعضو خلکو په شان دي بلکې په قیام د ولاړې په حالت کې به وې او بیا به رکوع ته لاړ شي ښه په قلاره که دوباره دی تکبیر اوی ټیک ده ولیکن دوباره تکبیر ته ضرورت نشته ځکه منځ کې دونه وقفه نه ده تېره شوې چا چې امام په رکوع کې راواړو دې سړي رکعت راواړو امام لا ټیټه وه او ستا ورسره ملا ټیټه شوه بس تا رکوع راواړوله اگر که تا دریزل سبحان ربی العظیم پورا وسره اونوي بیا هم تا دا رکوع راواړوله او که امام سمع الله لمن حمده دا اوی او ملای یعنی روچته کړې وه رکوع کې نو تا نه رکوع پاتې شو حدیث شریف کې راغلی دي چې چا رکوع راواړوله دې سړي رکعت راواړو او که چرته کې امام د قیام په حالت کې رکوع ته لا نه دی را رسېدلی او ته مسجد ته رالی نو هم به په قلاره راځي منډې نشته په یو حالت کې ټول لمونځ دې وشي خو په جومات کې منډې نشته ښه په اطمینان به را روان شي صف ته به ځان راورسې که ډومبی صف پوره نه و هغه به پوره کړي که هغه پوره نو بیا به امام پسې جخت دویم صف شروع کړي د دویم صف شروع به د امام متصل زین شروع کې هغه ته مخامخ دا نه چې کوم ځای کې ودرېږي هلته به ودرېږي نه سنن ابن ماجه کې روایت دی یو صحابي رضی الله عنه وایي كنا نطرد طردا من السواري که موږ به چېرته ستنې شاته ودرېږو نو موږ به دیکه کولی شو او په زور به شړلو صحابه کرامو نبی علیه السلام او د صف د اتصال او د جغ ساتلو حکم به کوو او د دې ډېر تاکید راغلی د الله پیغمبر فرمایي من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله چا چې صف جخت وساتلو پیوستې وساتلو الله به د خپل رحمت سره یوځایږي او چې چا سب پرېښودو سب کې دراړ پیدا کړ الله به د خپل رحمت نه جدا کړي څوک چې د صف نه جدا شو دا د الله پاک د رحمت نه جدا شو نعوذ بالله نو دې ته ډېر زیات احتیاط سره غور پکار دی بلې کې ډېر غفلت کی د منځګزار مخې ته راتګ کې ګناه ده او که یو سړی داسې ځای کې ولاړو چې مخکې صف کې ځای خالي و او بله لار نه وه نو فقها وایي د دې منځګزار مخې ته لاړ شه خو د مخکې صف پوره کا ته په دې نه یې ګناهګار
دغه مسله ده چې کله امام د رکوع نه علاوه د قیام په حالت کې وي منځ جهري دی یعنی د ماښام سحر یا ماسخوتن منځ دی چې پای کې په جهر باندې قرات کیږي نو چې څنګه مسجد تراشي نیت بوتړي جان بجمع کې شامل کی بس خاموش بودري قرات کوي سبحانك اللهم وبحمدك دې ته ضرورت نشته چې کله جهر قرات شروع شو بس سبحانك اللهم وبحمدك وختم شو او که خفی منذ لك ماسپخین یا مازیګر دې کې د فقهاو دوه روایت دي یو روایت دا ده چې خفی منذ کې بس بیا سبحانك اللهم وبحمدك نشته ده بس خاموش ودرېږه او عام تاسو ته دا مسله یاد ده چیرې خفی منځ کې کوی نو خیر دی صحیح ده یو رکعت دو رکعت چې د نه پاتې شي بیا چې تکل ځان لشي نو سبحانك اللهم نه بشورو کی بل یو اهمه مسله د سحر د سنتو ده چې کله جمع ولاړی نو دا جمع فرض ده فرض د دو رکعات د سحر فرض دي او دو رکعات د فرض نه مخکې سنت نو سنت جدا مونږ فرض جدا دي په کار دا چې دا سنت د سحر مخکې سړی وږي او که چرته کې د نا وخت مسجد ته راغی جمع ولاړه وه امام سره د یو رکعت راړولی شي یا اخري قاعده راړولی شي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای یو ډډې ته د سحر سنتو کی ذکر د سحر سنت ډیر مؤکد دي په دې ټولو سنتو کې مؤکد ترین سنت د سحر سنت دی داغي طریقه بداسي وي چې امام مسجد کې دن حال کې ولاړ دی نو ته بار برانډه کې یا ډډې ته وکړي که امام په صحن کې ولاړو د جمعات په غولي کې ولاړو نو ته کمره کې وکړي دا څه باندې کې چې دلته په مخ کې صف کې فرض ته خلق ولر دی جو خور پسې ته سنت کې دا ګناه مکروه تحریمی دی یو صحابي دا سګړو عبد الله ابن مالک ابن بحینا رضی الله عنه بخاری شریف کی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم متوقع وی صبح اربع شکر دې ماندنه فارغ شو خلکو ته تاسو کو چې تا د الله پیغمبر په وخت کې سوې اما دیوی چې ولې د سار سلور رکعت فرض دي چې تا دې سنت سره د فرض معاملې کوله حدیث پاک کې راغلی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه کله چې فرض مونږ ودرېږي نو بل مونږ نشته سیوا د فرض مونږ نو چې دلته فرض ولاړی او اکثر مسلمانان په فرضو کې ولاړی او یو سړی ځان له سنت کې نو دا د مسلمانانو د اجتماعیت نه خلاف کوي نو د دین د بچ کېدو لپاره فقها وایي چې یو ډډې ته وکړه ځکه چې د دین په دوه طریقو ته بچ کېدی شي یا خدا چې یو ډډې ته وکړي یا د جمعات نه بهر یو کې کور کې یا کور کې چې د نیکړي مسجد ته راغلی یو ستنې شاته وکړي او دویمه طریقه دا چې د سار سنت بیخي پاتې شي وی نه کې نو فقها وایي چې مکمل طور یې مه پرېږده ځکه چې حدیث کې راغلی دي د الله پیغمبر فرمای لا تدعوهما مه پرېږدئ سنت د سحر اگر که تاسو د اصولو د خپو لاندې
ولو ترددکم الخیل اگر که چرته تاسو د اسونو د خپل لاندې شي. د دې حدیث مطلب دا دی ابو داود شریف کې چې د سحر سنت ډیر مؤکد دي. رکعتان قبل الفجر خیر من الدنيا وما فيها. دو رکعاته د سحر سنت دنیا ما فيها نه غوره دي. بعض خلک وایي چې یاره حدیث کې راغلي دي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، چې مونږ درېدو نو سیوا د فرض مونږ نه بل مونږ نشته، لهذا د سحر سنت مه کوه. چې نیت دی د فرضو صحیح کو چې تړلی امام بس د سحر سنت د نه قضا شو، دا صحیح نه ده. امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه شرح معانی الاثار کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث راوړی. اچھا ملما کړو مسجد ته تشریف راوړو نو د سحر جمع ولاړه وه. فقام الى اسطوانه وصلى ركعتي الفجر ثم دخل الصف. یو ستنی پناه شاته ودرېدو، دوه رکعته سنت د سحر یې وکړو او بیا په صف کې شامل شو، جمع کې شامل شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دین استدلال ځان نه لګي. یا دا حدیث چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، نو پر روایاتو کې دلته یو اضافه ده پر ځینې نور احادیثو کې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه سوا رکعتي الفجر. کله چې مونږ ودرېده فرض مونږ نو نور مونږ نشته سوا د فرض مونږ نه، البته دوه رکعته سنت د سحر ته مستثنا دي. محدث الاثر مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت الله علیه معارف السنن کی دا اضافه ذکر کړی. مولانا سرفراز خان صفدر سے رحمه الله خزائن السنن شرح ترمذی کی دا ذکر کړی. نو روایتو کې دا اضافه راغلی او د محدثینو په اصول برابر ده. ځکه قاعده په اصول حدیث کې دا ده زیادت الثقه مقبوله. ثقه محدث چې اضافه او کې په حدیث کې نو دا مقبول ده. دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نخبه کې لیکلی دي، حافظ ابن صلاح مقدمه د ابن صلاح کې او نور محدثین هم داسې لیکلي. نو خبره داسې ده چې د سحر سنتو کې داسې کولاو چوټي نشته لکه دا باسي سرسری خلک چې وایي بس جمع ولاړ او سنت پاتې نه، بلکې د سحر سنت پکې خو په دې طریقه به کې داسې نه چې دلته فرض ولاړ دي لکه دا تاسو چې کوئ اره میاش بوته دا مسله تازه کې کہ تازه نه کی بیا تیری. الله پاک دې زموږ استاسو په حال باندې رحم وکړي. او دا ډېر لوی کوتاهی ده. بیا په صف کې داخليږي، صف کې بودريږي، منځ کې جمع راغله. ماشاءالله ډېر غټه خبره ده، الله پاک دې قبول کړي. ډېر لوی خیر دی، صحیح ده. ولیکن اوس په طریقه باندې وکا، اوس په مینا او شوق او محبت سره وکا، ځان ته مخلاصو. دا فرایض دي زموږ د دین سره، دا بندگی دا عادت نه دی، رواج نه دی. داس یو حدیث کې راغلی چې سحر څوک جمعه ترش د جمع نه مخکې وختي مسجد ترش او سنتو کې د سحر او قبلی ته مخامخ کینی، ذکر اذکار تسبیحات کوي یا اسی ناستی خاموش، پدی خلقو باندې یو خاص نور نازلی کی چې په بل ټیم کې هغه نه نازلی. دا د سحر پدی اول صف کې مزګزار چې کب ناستی پدی نازلی، بل ځای کې نه نازلی، بل وخت کې نه نازلی. د دې نور د نزول برکت دی چې دې سړي باندې دماغي ټینشن نه راځي
او دا شانتی نوری دنیاوی دینی فیدی بگیری دې ته خاص توجه پکار ده که چرته کې اخیری قاعده نشي راړولې یا یو رکعت نشي راړولې د سار سنت د نه پاتې شو چې پاتې شو نو د سنت قضا نشته دی د سنت قضا نشته دی البته د امام محمد رحمت الله علیه رائے دا چې نور راوخته په دغه ورځ باندې او ته کې نو ثواب پکې دی اجر پکې دی لازم نه ده فقها وایي چې سنت د دې قضا وړل سنت دي او د مستحب قضا وړل مستحب دي د واجب قضا وړل واجب دي د فرض قضا وړل فرض دي او دا ډېر ښکلې خبره کوم د عمل جانب چی وي د کولو کار چی وي هغه اختیارول پکاري نقصان پکې نشته دا خو د سحر شو بعضی خلک داسې کوي چې بیا فرض شي فورا ندري هغه فرض پسې 2 رکعات سنت دا ټیک نه ده دې ته سنن قبلیه وای دا هغه سنت چې د فرض نه مخکې دي ترمذی شریف اول جز کې او بخاری کې حدیث ده سیدنا ابو هريره رضی الله عنه فرمای سمعت غیر واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من احبهم الي نهى النبي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای د ډیرو صحابو نه مې اوریدلی او باغی کې یو حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای او دې ما ته ډیر ګران دي ما ته ډیر خوښ دی په صحابو کې وې سمې ته اوریدلی دا مې ته اوریدلی چې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر د مانځن ارستو نور خاطه پوری د مانځن منع کړ د مازیګر د مانځن ارستو نور پرې واته پوری د مانځن منع کړ نو عالمان د حدیث لیکي چې دا احادیث تواتر ته رسیدلي په کومو کې چې دی وختونو کې د مانځن منع راغلی نفلی مونږ سنت مونږ نو لہذا دا عمل د دې صحیح حدیث نه خلاف دی ادا یو روایت خلق پیش کړي چې یو ځل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د سحر مانځنه فارغ شو یو کس یو صحابي رضی الله عنه ودرېدو او 2 رکعات مونږ یو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې دا تا کوم مونږ کو نو هغه صحابي رضی الله عنه وته عرض کو چې دا خو 2 رکعات سنت چې مان پاتې شو نو اومک نو پیغمبر علیه السلام خاموش دا حدیث ضعیف دی ترمذی کې راغلی او پسې دقه کرخه کې وته ضعیف ویلی نو خبره ده دوستانو چې دا از د کول ضروری دي دا خو د جمع منځ ولاړو یا قیام حالت یا د رکوع حالت مون گزار را دا دغه ضروری احکام کله چې رکعت تی وشي یا 2 رکعات تی وشي یا 3 رکعات وشي او یو سړی مسجد ته راشي نو دی مقتدی ته مسبوق وي دی مونږ گزار ته سوي کم سړی نه چې د مانځه صحیح حساب فوت شي او بیا د جمع سره شامل شي جمع کی ودرېږي د ته مسبوق وي د هم احکام دي یو دا چې کچرته کې
دا سړی چې چا نه رکعتونه مخکې پاتې شوي د کوم امام پسې چې دی ولاړ دی او د امام نه په منځ کې سهوه وشوه او دغه امام صاحب سجده سهوه کوله نو سجده سهوه کې خو سلام سرخولی کېږي اول یو طرف ته سلام و جر باسلی شي او بیا امام سجدی ته لاړ شي یا منځګزار سجدی ته لاړ شي نو دا سلام سرخول او سلام جر باسل دی کې مخ د قبلې نه وړي سینم د قبلې نه وړي کدي خیال کړي کم سړی نه چې ابتدایي رکعتونه پاتې شوي یعنی مسبوق وي دی به د امام په اقتدا کې د امام د تابعدارۍ د وجې نه سجده سهوه کوي خو سلام به نه سرخي دې خبرې ته ښه سوچ وکړئ اول سجده سهوه وپېژنئ مختصرا دا جزیه به ته اسانه شي او که سجده سهوه نه پېژنې نو بیا دلته مسله جوړېږي مانځه کې کله سړی نه واجب په هیره پاتې شي یا واجب مخکې رستو شي یا فرض مخکې رستو شي یا واجبو کې تغییر شي په هیره نو د دې نقصان ازاله په سجده سهوه کېږي سجده سهوه دا چې د مانځه په آخر کې به دوه سجدې وکړي او بیا به باقاعده تحیات وې او سلام به وسره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لكل سهو سجدتان بعد السلام د ار سهو د پاره دو سجدی دی پس د سلام ودا نه چی یو ځکه د سجده سهو زی نه یو ته سجده سهو کی وایي نه دی خپل ځای نه نو سجده سهو کی با مسبوق مقتدی امام سره په سجده سهو کی عیسالی د امام د تابعدارۍ د وجنه و سلام منسر سلام مناړی سلام بځکه ناړی چې د لا مانځه کې د رکعاتونو پاتې دي او کده سلام واړولو سلام اوسر خولو نو د دې مسبوق منز اونشو ځکه د مانځه کې او مخې د قبلې نه واړو او مخ قبلې نه اړول مفسد د مانځه دي مخ قبلې ته کول په مانځه کې فرض دي کده د نهیرو چې زه مسبوق ما په هیره سلام وسرخو نو بیا منځ مات نه دی په هیره خیر خو کده ته یادو چې زما په ذمه رکعتونه پاتې دي او د امام نرستو به زه ځان نه رکعتونه کومه دا خپل حیثیت وته یادو او بیا امام صلی الله علیه وسلم سره خورو نو د منځ فاسد شو ځکه چې دا مسله خو ضروری ده جهل عذر نه دی څه شي جهل په شریعت کې عذر نه دی او هیره عذر دی چې څنګه صحیح روشي کنه دا عذر دی او مسلې نه خبرېدل دا عذر نه ځان به خبرولو کړ ته مسلمان کر پیدا د مسلمان ملک پیدا ځان باندې پویولو نو دا نه چې نه پوی نه ګرم دا غلطه خبره و چا ویلی شریعت مسله دا نه چې نه پوی نه ګرم ها دغه دوه جرمه کړی دي نه عمل کړو نه ځان پوی کړی د خلکو ځان لا جیبا جیبا خبرې راشي کنه عمدہ سے برید تاوی صحیح خو چې مسله د دین د قربانی یا د تقاضی خبر راشي یره مونږ وړاندې چرګانی د ته انسان کې چرګي مونږ وړاندې چرګانی دا برید دی ولې ساتري دي د چرګانو برید دي
زو ته چې څونه روټۍ خوري چرګان دونه خوري زو ته څه څه نه کوو چرګ نسوار ناسي صحیح چاته ضرر نه رسي داسې چې انسان کم رسي ته چرګې که انسان یې موږ وړاندې چرګان یو یاد ساتئ دا غلطي خبرې دي شریعت کې نه چلی بله یو خبره دا کوي چې نه پوهې نه ګرم نه پوهې ښه ګرم دا داسې دی نه پوهې ښه ګرم ځکه چې ځان باندې پوهولو که نه دې ځان په دین پوهې کړی دی او نه دې په دین عمل شته دله نه ګرم ته وله لا ګل لګې زما عزتمندو ځان پوهول پکاري او په تپوس هم سړی پوهېږي چې سړی ته کومه مسله راشي ځان پوهېږي سړی او دې سره دا مسله ته یاده پاتې شي بل وخت کې چې بیا د هغې ضرورت شي د ته ذهن کې وي کتاب سره ضروري یوازې نه ده که کتاب وای دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې عالم سره کښېنې او کتاب ته شروع کړي دا خو ډېره غټه خبره ده او چې سړی په دې سلیریشو ګنټو کې یو ګنټه یا نیمه ګنټه ورکړي د قرآن پاک درس کې کښېني یا د حدیثو د فقه درس کې کښېني دنه یو ښه باخبره مسلمان جوړېږي په لسو کال الله پاک دې موږ تاسو پوهه کړي الله کریم زموږ ستاسو ټول اصلاح وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير